راته ډېر ګران دی خو بیا هم نه راځي راته ډېر ګران دی خو بیا هم نه راځي سخت مې گزران دی خو بیا هم نه راځي زه یې لون خشت په انتظار کې شومه زه یې لون خشت په انتظار کې شومه او په شړک باران دی خو بیا هم نه راځي ګرانو خوږو دوستانو نن راسره ګلالی ځوان نویدالله اخندزاده دی غواړو د دې د زړه خبرې واورو چې دی څه وایي په ژوند کې کوم ارمان لري څه شی دی شوق دی نو نویدالله اخندزاده صاحب تا ته ښه راغلاست وایو اوسې مننه نویدالله خانه مکتب وایي او په څویم صنف کې شپږم ډېر ښه څوم نمره یې لسم ډېر ښه د چی سره د ډېر زیات شوق دی پښتو پښتو مضمون سره د ډېر زیات شوق دی څو کلن یې 12 کلن شعر شاعري سره شوق لري او ډېر زیات کله څومره وخت کېږي چې شعر شاعري سره شوق پیدا شوی یو کال کېږي کال کېږي اوس ته موږ ته کوم شعر ویلی شې هو مهرباني ښه په زړه یې راته ووایه صحیح ده ما ټوله شپه د ګوتو شمار کړی دی ما ټوله شپه د ګوتو شمار کړی دی ستا د راتلو مې انتظار کړی دی د مور او پلار دعا مې واغېستله د مور او پلار دعا مې واغېستله د ژوند سکون ته مې لوی کار کړی دی ډېر ښه ځان مې منلی د یو چا په نامه ځان مې منلی د یو چا په نامه چا مې د سر او مال اظهار کړی دی چا مې د سر او مال اظهار کړی دی زما ځواني هم مزدورو وخوړه زما ځواني هم مزدورو وخوړه خدای خبر چا راته ازار کړی دی یوه ده زړه مې ترېنه نه صبرېږي یوه ده زړه مې ترېنه نه صبرېږي زما په زړه یې سم ګزار کړی دی ډېره مننه دا خو زما شعر انتخاب کړی و نوید جانه په ژوند کې د لوی ارمان څه شی دی دا چې وطن کې سوله راشي او زما مکتب په خیر خلاص شي غواړې چې څه شی درنه جوړ شي ډاکټر ډېر ښه ستا مننه خوشحاله اوسئ ګرانو دوستانو دا هم نویدالله اخندزاده و راسره وړوکی ځوان و نو موږ د ټولو ځوانانو سره دغه پیغام شریکوو چې چېرته واړه واړه هلکان تعلیم کوي تربیه کوي او نور چې سره شوق وي نو دغه ځوانان وستایئ دغه ونازوئ